د ننګرهار ولایت شینوارو ولسوالۍ کې 18 تنه د کلدارو کارونې په تور نیول شوي. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه خبر شوی خبر کې ویل شوی د شینوارو ولسوالۍ مربوطاتو کې پولیسو 18 تنه د پلور او پیر معاملاتو پر مهال د کلدارو راکړې ورکړې په تور نیولې چې د قانوني اجراتو په موخه به عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي. کوز کونړ ولسوالۍ کې د روغتیايي مرکزونو د خدماتو ارزونه وشوه. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف د کوز کونړ ولسوالۍ د یو شمېر روغتیايي مرکزونو د خدماتو څارنه او ارزونه وکړه څو د روغتیايي خدمتونو وضعیت معلومه او شته ستونزې حل شي. د ننګرهار زیتونو بڼونو کې د خاخونو پرې کولو او اصلاح چارې پیل شوې. د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت مسلکي ټیم او کارکونکو له لوري په څلورم فارم کې د زیتونو د ونو د خاخونو پرې کولو او اصلاح چارې پیل شوې چې 1500 جریبه ټولو بڼونو ته به دا پروسه وغځول شي. د پکتیا ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې دغه ولایت په امنیه قومندانۍ کې د 13 میلیونه 509,215 افغانۍ په لګښت د 3 ورغنیزو پروژو چارې پیل شوې. دغه پروژو د پیل په مراسمو کې د پکتیا امنیه قومندان الحاج شیرعلی جندولا وویل چې اسلامي امارت د رغنیزو پروژو نوي پړاو ته داخل شوی او د مهال په ټول هیواد کې د پرمختګ چارې روانې دي. او د قندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د څه باندې 6 میلیونه افغانۍ په لګښت د مرچی کوتل سړک د قیر کولو چارې پیل شوې. د قندهار ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل چې د یاد ښاروالۍ له پراختیايي بودیجې څخه د 4.5 میلیونه افغانۍ په لګښت د مرچی کوتل سړک د قیر کولو چارې پیل شوې.